د ستونزو په مؤثر ډول حل کول. د نورو خلکو سره د مباحثې او خبرو اترو له لارې ستونزې څنګه حل کړو او مؤثره پریکړه په څه ډول وکړو. ستاسې د افهام او تفهیم وړتیا ستاسې د مسلکي ژوند د پرمختګ د ګړندي کولو لپاره تر ټولو ډېر مهم مهارت دی. ښایي تر ټولو مهم کار چې تاسې د خپل کار پر مهال کوئ هغه د ستونزو حل او د پریکړو کول وي چې کله یې په خپله او کله یې له نورو سره په ګډه کوئ. لومړی سیستماتیکه پروسه په کار واچوئ. په اداري چوکاټ کې د ستونزو د حل او پریکړو کولو لپاره د افهام او تفهیم یو له ډېرو کارېدونکو طریقو څخه هغه غونډې دي او په دغو غونډو کې په مؤثر ډول د ستونزو د حل او د پریکړو کولو مباحثې په سیستماتیک او منظم ډول مخکې وړل کیږي. دویم، ستونزه په واضح ډول تعریف کړئ. له ټولو تر مخه تاسې دا پوښتنه وکړئ اصلا ستونزه څه ده. د موضوع د تعریف وضاحت به ستونزه مخکې له دې چې مخته لاړه شي 50% حل کړي. دریم، راتلونکي ته پام وکړئ. کله چې په یوه ستونزه بحث کوئ د تیر پر ځای راتلونکي ته پام وکړئ. دا پوښتنه وکړئ له دې ځایه موږ چیرته ځو، له دې ځایه موږ څه کوو، د راتلونکي لپاره موږ سره کوم غوره بدیلونه دي. د ستونزو د حل په موخه جوړې ډېرې مباحثې ډېر وخت په داسې حال پای ته رسیږي چې د ټولو ګډونوالو پام دې خبرې ته وي چې په تیر کې څه وشول او څوک پړی. یوه مؤثره اداري مشري دا ډول غونډې د دې خبرې باندې متمرکزه کوي چې پوه شي چې اداره او په اداره کې شته کسان کوم لوري ته روان دي او په راتلونکي کې څه پېښېدای شي. د حل په یوازې هغه برخې باندې فکر کوي چې دوی پرې واک او کنټرول لري. څلورم، په حل لارو خبرې وکړئ. په مؤثر ډول د ستونزو د حل لپاره کېدونکو خبرو اترو دویم عنصر دا دی چې تاسې د ستونزو پر ځای په حل لارو باندې خبرې وکړئ. دا ستاسې دنده ده چې د غونډو د ګډونوالو پام ممکنه حل لارو لټولو او هغه څه چې باید وشي دې ته واړوئ پر ځای د هغه څه چې وار د مخه پېښ شوي وي. پنځم، د مثبت فکر بنسټ. تاسو ډیر په اسانۍ د ستونزو پر ځای د حل لارو په اړه د فکر کولو لپاره مثبت فکر کوونکي جوړېدای شئ. که تاسو په خپل اداره کې هر کار کوونکی د حل لارو په اړه فکر او خبرو کولو ته اړ کولی شئ، تاسو به نو د نوو مفکورو کیفیت او ډیروالي ته ګوته په غاښ شئ. شپږم، عملی تمرین. دلته د دوه لارې وړاندې کیږي چې په مرسته به تاسو یو ښه ستونزې حل کوونکي او پریکړه کوونکي جوړ شئ. دویم، بحثونه په حل لارو متمرکز وساتئ. هغه څه چې په راتلونکي کې تاسو کولی شئ، څومره ډیر چې تاسو د حل لارو په اړه فکر او خبرې کوئ همدومره به ستاسې ټول ملګري په مثبت او خلاقیت څخه ډک فکر کوي چې په مرسته به لا د ستونزې د حل لپاره ډېرې ښې مفکورې هم مخې ته درشي. دا مطلب مشتاق رحیم ژباړلی دی.